بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د نن لیکچر موضوع د فلی اش. په دې ویډیو کې به انشاءالله موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې خپله فلی اش کوم ډول مواد دي، د اډمکسچرو کوم ډول کټګوري پورې دا مربوط دي، او په کانکریټو کې د فلی اشو اډوانټیج او ډیس اډوانټیج کوم دي. که چیرې فلی اش موږ تاسو تحت لفظي معنا کړو، نو فلی په معنا د پرواز، تښتېدونکي او یا باد معنا ورکوي، او اش خپل خاکستر، نو ویلی شو چې خاکستر بادي. فلی اش د اډمکسچرو په کورنۍ کې منرال اډمکسچرو پورې مربوط اډمکسچر دي. کله چې په حرارتي پلانټونو کې پلورایزډ او یا هم پوډر شوي کول زغالسنګ سوځول کېږي، د سوځېدو په نتیجه کې ګرد غبار او یا هم ډست تولیدیږي. دغه ډست ګرد غبار خپل له ځان سره واړه پارټیکلز ذرې لري. مخکې له دې چې دغه ذرې پارټیکلز د ګازو سره اتموسفیر ته آزاد شي، د ډست کلیکشن او یا هم د ګرد غبار ټولونکي سیستم په واسطه باندې دغه مواد ذرات راټولیږي. نو که چیرې موږ تاسو دغه شکل ته یو څه نظر وکړو، په دې شکل کې معلومیږي مخکې له دې چې زغالسنګ د ساحې څخه راوصل شي، د سوځېدو څخه مخکې د یو سیستم ته داخلیږي چې دا سیستم د کول پلورایزر په نامه باندې یادیږي، یعنې د زغالسنګو پوډر کول. په دې سیستم کې زغالسنګ پوډر شکل ځان ته نیسي. هغې څخه وروسته دا بایلر سیستم ته داخلیږي چې بایلر په سیستم کې دا په احتراق رسیږي. د احتراق په نتیجه کې درې ډوله مواد لاسته راځي چې یو خپله ګاز دی، یو فلی اش دی او بل باټم اش دی. وروسته له دې دا یو بل سیستم ته داخلیږي چې الکتروستاتیک پریسیپیټور په نامه یادیږي، یعنې الکتروستاتیکي رسوب دهنده، چې په دې سیستم کې دا مواد په دریو برخو ویشل کېږي. یو خپله هغه ګاز دی چې هغه د سموک سټاک له لارې فضا ته ازادیږي، اتموسفیر ته ازادیږي، او بل په یو برخه کې فلی اش ذخیره کېږي، او په بل ځای کې په بله برخه کې باټم اش سټاکېږي، ذخیره کېږي. تقریبا تر 15% پورې زیات د فلی اش کیمیاوي ترکیب د کلسیم، آیرون، مګنیزیم، المونیم او سیلیکان څخه لاسته راځي، او خپله فلی اش فضولاني خاصیت له ځان څخه STM فضولاني مواد هغه مواد ته وایي کوم چې د خپل ځان څخه سیمیټي خاصیت نه لري، او یا هم که لري ډېر کم لري. د ثابت هوا او مویسچر په نتیجه کې دا د کلسیم هایدروکساید سره تعامل کوي او له ځان څخه سیمیټي خاصیت ښیي. فلی اش کلمه لومړي ځل لپاره په 1913 کال کې استفاده شوې ده. د ده عملي استفاده په 1948 کال کې د هینري هارس ډیم څخه راپور شوې ده. فلی اش واړه دانه لرونکي مواد دي چې اکثریت کروي شکل لري، خو ځینې شته چې غیر منظم شکل او یا هم زاویې شکل لري، او د دې شکلونه نظر د دې اوریجن ته یا هم سورس ته فرق کوي، چې ځینې ذرې د پورتلند سیمنټ څخه واړه او ځینې هم غټ دي. په آخرو کې دا په ثبوت رسېدلې ده چې د فلی اش نظر احتراق ته او هم نظر اوریجن ته دا فرق کوي. نو دې لپاره STM دا په دوه غټو کلاسو باندې ویشل چې یو کلاسي دی، هغه فلی اش دی چې هغه لګنایټ او هم سب بیچومین کول څخه لاسته راځي، او بل کلاس اف دی، د هغه فلی اش دی چې د بیچومینو څخه لاسته راځي. په 2009 کال کې یو راپور راغلی چې هغه کې په یونایټډ سټیټ کې تقریبا 80,000 کیلو ټنه، په چاینا کې 80,000 کیلو ټنه، او په انډیا کې 1,10,000 کیلو ټنه فلی اش استفاده شوې ده. اډوانټیج اف فلی اش. په کانکریټو کې د فلی اش استفاده کول ګټې. نو فلی اش او استفادې سره موږ تاسو کولی شو د کانکریټو قیمت راټیټ کړو، ځکه چې کله چې په کانکریټو کې فلی اش استفاده شي نو د سیمنټو اندازه کمیږي، نو دې لپاره د کانکریټو قیمت هم کمیږي. دې په واسطه فلی اش په استفادې سره هم څنګه کولی شو هایدریشن هیټ چې ریډیوس کو، د کانکریټ ورکیبیلیټي امپروف کو، او همدارنګه فلی اش کولی چې هغه ټاکل شوي لیول سلنډر خاطره خپل ځان ورو تقریبا حتی تر 90 ورځو نه وروسته ځان ورسوي. نو کولی شو د کانکریټ ډیوریبیلیټي امپروف کو دې سره، او همدارنګه فلی اش په استفادې سره موږ تاسو کولی شو چې کانکریټو کې د اوبو استفادې ضرورت کم کو، چې دې ضرورت کمېدو سره موږ تاسو کولی شو د واټر سیمن ریشو اندازه ټیټه کړو.
د پلای اش په استفادې سره په کانکریټو کې موږ تاسو کولی شو په کانکریټو کې د کریک پرمیبیلیټي اف د بلډینګ مشکل کم کو کولی شو د کاربن ډای اکساید په هغه اندازه چې اتموسفیر ته صادریږي د هغه اندازه کم کو او هغه کانکریټ چې هغې کې پلای اش استفاده شوي هغه د یخې هوا په مقابل کې رزسټانس او یا هم مقاوم دي. ډیس اډوانټیج د پلای اشو په کانکریټو کې د پلای اش په استفادې سره کانکریټ چې دی سټرنټ رو اخلي سلو سټرنټ گین کوي. همچنان هغه کانکریټ چې هغه کې پلای اش استفاده شوي نو هغه کانکریټ د ایر انټرنینګ اډمکسچر ته ډیر ضرورت لري او د پلای اش په استفادې سره که چیرې د پلای اش هغه پرپورشن بیخي زیات شي نو کانکریټو کې د مالګې سکیل هم زیاتیږي او پلای اش د دې باعث کیږي چې د کانکریټو سیټینګ ټایم لانګر کی اوږدې کی او بل سیزن لیمیټیشن دا فصلي محدودیتونه لري یعنی په ژمي فصل کې موږ تاسو نشو کوی فلای اش ډیر استفاده وکړو ځکه ژمی داسې یو فصل دی چې په هغې کې اورډینري کانکریټ ته هم یخ هوا مشکلات جوړوي نو هغه کانکریټ چې هغې سیټینګ ټایم لانګر وي او سټرنټ رو واخلي نو هغه کانکریټ منطقي دی چې له ډېرو مشکلاتو سره به مخامخ شي. پلای اشو په اړه باندې انشاءالله زه یو بل لیکچر هم تیار کوم چې په هغې لیکچر کې موږ تاسو د پلای اشو په اړه باندې یو څه ډېر وپوهېږو په هغه لیکچر کې انشاءالله موږ تاسو په دې باندې وپوهېږو چې پلای اش څنګه د کانکریټو په ډیوریبلیټي باندې په ورکیبلیټي باندې په سټرنټ باندې او د کریکونو سګریګیشن او د بلیډینګ د پرابلمونو کمیدو باندې څه تاثیر لري او څه ډول تاثیر کوي. انشاءالله په بل ویډیو کې په دې موضوعاتو باندې موږ وغږیږو او په دې باندې به وپوهېږو.